کله د لومړي ځل لپاره واوره پیل کېږي نو اکثره خلک د چکر دپاره هم دلته راځي. توکم ډېره شته او خطر هم شته خو اوس نشته. اوس څه به وکړو؟ تاسو داسې ما غافلګیر به وشم زه. بیا ځان ته د کټ غم کوه، جومات غم کوه، لاټۍ غم کوه، پوه شوې؟ سلامونه، ستړي مشئ، جوړ په خیر. فانوس افغانستان درنو کتونکو، په دې هیله چې روغ او جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب واوسیږئ. زه سراج الدین پژوا یم، تاسو ګورئ فانوس افغانستان یوټیوب چینل. لیدونکو، د نیکه مرغه کابل ولایت ته راغلی یم او کابل ولایت خو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې په سپینو واورو مشهوره دی. هر کال چې کله د لومړي ځل لپاره واوره پیل کېږي نو اکثره خلک د چکر دپاره هم دلته راځي. موږ هم وغوښتل چې دلته چکر هم ووهو او تاسو دپاره په کابل جان کې یوه ښکلې خپرونه هم ریکارډ کړو. له یوه طرف به تاسو د واورې دغه سپین رنګ هم تاسو ته وښیو، له بل پلوه به د کابل د خلکو سره مرکې ټوکې ټکالې هم وکړو. څنګه درسره ځوان ولاړ دی، دا به هم راسره ملګري کوي، ځکه چې اکثره ځایونو کې زه غواړم چې دا په واورو باندې وولم که نه، نو هغه ویشتل دپاره مې دا روان کړی. کوم ځای کې ما په واوره وولې کوم ځای کې به دا زه ولمه، همداسې دی که نه؟ ستړی مه جوړ په خیر. څنګه یې؟ نوم دې څه دی؟ آفرین، انجینر باسط صاحب. دا مې ځکه ورته دا معرفي کړه، دا خو زه پېژنم، زما کلک نږدې کلوز ملګری دی. نو دا به راسره وي. نو انجینر صاحب لږ به مخکې وخوځېږو، لاړ به شو د هېوادوالو سره مرکې به وکړو او دغه د واورې دغه انځورونه به هم لیدونکو ته وړاندې کړو. صحیح ده که نه؟ خوښ هم ده؟ صحیح ده. ښه لیدونکو، راسره پاتې شئ. کیمرې برخه کې راسره ملتیا الهام الدین الهام کوي. راځئ د خپرونې تر پایه پورې تعقیب کړئ. بیا هم کتونکو، ستړي مشئ، جوړ په خیر. زه هم په اطرافي سټایل کې راغلی یم، ځکه مجبور یم چې یخني ده. غټ پټو د پښتنو چې دی یو نښان دی. ځوانان درسره ولاړ دي، البته ځوانان د کیمرې شاته دي، خو یو ځوان درسره مخامخ کیمرې مخ ته ولاړ دی. ستړی مشئ، جوړ په خیر. خیر اوسې ورکور والا مننه، ژوندی اوسې. څنګه یې؟ الحمدلله خپله ښه یې؟ نوم مبارک دی؟ نصرت الله هاشمي. هاشمي صاحب څنګه یې؟ الحمدلله خپله ښه یې؟ د کوم ځای؟ زه د پروان ولایت سیاګد ولسوالۍ. پروان ولایت که ولسوالۍ؟ پروان ولایت سیاګد ولسوالۍ. ډېر ښه، مننه، ژوندی اوسېږئ. په چکر راغلی دلته که نه کس کاروبار کوئ؟ نه، هماسې راغلو، چکر راغلو، کور کې وو، هماسې بس ووتلو بیرون مال یو چکر ولګوو. هلته هغې ولایت کې واوره کېږي که نه کېږي؟ هلته شته واوره شته، فعلا کم دی هلته واوره. دلته چې په دې واوره کې ګرځېږي، فرض مثال دا ښایسته ساحه او ښکلې واوره، څه احساس کوئ، څه فکر کوئ تاسو؟ هله ډېر ښه احساس لرو، ډېر ښه فضا ده. دا خو د واوره داسې یو الهي نعمت ده چې د خپله د هوا آلودګي ورکوي. دا خو یو لوی نعمت ده، موږ او تاسې همیشه آباد شکرګزاره اوسو. دا الهي نعمت ده. څنګه په واوره کې خو د یخني زیاته نه کېږي؟ نه الحمدلله، نه ډېره ښه هوا ده، ډېر عالي ده. ځینې ځوانان اکثر داسې وي چې یا باران کې یا واوره کې ډېرې یخني کېږي که نه؟ دې معنی دا ده چې دا بیچارهګان کمزوري دي. خو د هغه وجود ضعیف ده که نه، مقاومت د بدن یې کم ده، هغه د خاطر هغوی نشي کولی چې یخني کې طاقت وکړي. ته به لیدونکو ته په دې واورین موسم کې څه وړاندې کوې؟ کوم شعر درسره یې، کومه ټپه درسره یې، کوم ترنم یې؟ مهرباني وکړه. زه به د خپل وطندارانو ته داسې یو خاص شعر خو نه لرم، خو داسې یو خبره ورته لرم، داسې یو
وړاندیز ورته لرم چې داسې یو پیغام ورته لرم چې په یخې هوا کې چې کله بیرون وځي د خپل د صحت طریقې باید متوجه واوسي ځان یې ګرم وساتي او بې ځایه دې ونه ګرځي بې ځایه دې بیرون لاړ نه شي په دې چې هوا سړه ده صحیح ده که نه مخصوصا د خپله وطنوالو ته دا وایم چې د خپلو شوکان دې ګرم وساتي د خپل کور باندې ډېر پام وي او په آخر کې یو شعر به ته ووایم چې ونه وایي چې والا دا د موږ وطندار یو شعر یې ونیلی صحیح ده که نه شعر به یو فارسي شعر به ته ووایم مشکل نشته که نه یا رب ز در دیده پرنم نرویم شاد آماده با دل پرغم نرویم این درگاه تو درگاه ناامیدی نیست ناامید نرفته هیچ کس ما هم نرویم مننه خوشحاله اوسئ دا چې تاسو مخکې یو پیغام وړاندې کړ چې په واورین موسم کې یا په یخ موسم کې یا خوا دې خوا ډېر مه ګرځېږئ خو خپله ګرځېږئ دا ولې خو خپله خو راغلو خو د دوستانو سره راغلو نو نه کېږي دا مې لالا دی هغه سره راغلم دا بلون لالا دوست سره ور نه کېږي زه نه راتلم خو اوس وتلم بیرون هوا ډېره ښه هوا ده اوس خو نه اوس خو ډېره ښه هوا ده ګوره ته دا خبره وکړم دا سپین ږیري خو په دې واورې موسم کې نشي ګرځېدلی نه موږ تاسو ځوانان به ګرځېږو که نه خو موږ تاسې همدا دوره ده نو مجبور یاست وګرځو خو دا ژوند دی تېرېږي چې کله سپین ږیری شي بیا نه دی بیا ځان ته د کټ غم کوه جومات غم کوه لاټۍ غم کوه پوه شوې همسا اوس ځواني ده مستي کوه مزې کوه چا خبره ورزش کوه همدغه دوره ده همدغه دا وخت دی که نه بس خو داسې یوه خبره ده موږ تاسو ښځې کوه همداسې دی که نه دا څه بالکل بالکل خو موږ او تاسې نه زه نوزاد یم هوایي مې کړی تاسو پر درې ودونه یې کړي ظالمه تاسو پر یو واده نه دی کړی ډېره مننه خوشحاله اوسئ ټول زړه خفه نه شي مننه کور ودان کور ودان چې موږ ته یو وخت راکړو مننه زه ډېر خوشحاله شم ورور الله مو مل شي کور ودان خوشحاله دلته هلته واچوه خلا کمې ولې ماته شوې ظالما سم موټر باره نه درالو ستا به ویډیو پوره کېږي که مونږ دې مړه کړو بس دا که نه ورته مونږ دې مړه کړو دیشه بس دې خدای مخار کاسه پخیش کړم مول بیا هم خوږو ستړي مه شئ جوړ په خیر لاره باندې روانو نو دا ځوان لګیا ده لارې صفا کوله خبرې به ورسره کوو ستړی مه جوړ په خیر خیر اوسئ مننه ځوانده اوسئ تاسو ښه یاستئ ښه کلالي ده صحتمند دی مننه طبیعت مجاز ښه شکر ده الحمدلله نوم مبارک دی څه دی احمدزی او تخلص دې علمدار او احمدزی علمدار فولاد علمدار خو نه نه علمدار یې موږ ته شپېته کاله مخکې موږ علمدار یو فکر کوم د فولاد علمدار تخلص نه متاثره شوی نه هغه یې موږ تقلید کړی ده ستاسو تخلص موږ د شپېتو کاله مخکې موږ د علمدار وو هغه خو دا څو کاله کېږي چې علمدار هغه خو فولاد علمدار ده نوم یې ده څنګه غوسه یې نه غوسه نه یم غوسه نه باید جدي یې که نه او دا خبره دي علمداره ژوند څنګه تېرېږي شکر ده همدې ځای اوسېدونکي همدې ځای دا زما دکان دی نن بند دی دکان دا په دې ورځ دکان بند کړی ولې خو واورې و خو موږ راغلی چې دا برفونه به صفا کړو
نن جمعه ده اوس د جمعې د منځه وخت هم دی لاړ شو د منځه ونیسو ته به راسو علمدار صاحب دغه مخکې په اداره تا صفا کوو که نه دا دې په دې خاطر صفا کوو چې عام خلک پرې راځي په اسانتیا برابره شي که نه خپل دوکان مخې دې پاکوله نه خپل دوکان څه به وکړو خو اوس دوکان بنده دی نو څه به وکړو خپل دوکان نه د لارې ته خلک تېرېږي خلک چې تېرېږي هغه که څوک وغورځېدي کوم ځای به مات شي یا داسې به ورته وایم که مطلب څوک تکلیف کې نه شي څوک به تکلیف کې نه شي څنګه ستا خپله واوره خوښېږي که نه ولې نه خوښېږي دا خو ژمه د واوره ده چکر خو پکې وکړه نه ظالمانو په دې واورو کې تا مطلب دوکان ته راغلی که نه نه دوکان ته دې لپاره راغلی یم چې صفایي به وکړو د لاره به صفا شي نو اوس د مانځه وروسته به لاړ شو چکر ته چکر ته ځې او چکر ته ځې بس وبه ګورو چې چېرته به لاړ شو دا انډیوالان ته ګورو چې انډیوالان چېرته به لاړ شي دې سره به یو ځای به لاړ شو ځوانان یا ماشومان ته پیغام څه ورته وایي چې په واوره کې یا په یخنۍ کې باید دوی څه وکړي ما پیغام د ځوانانو ته او ماشومانو ته ټولو کورنیو ته دا پیغام دی چې کوشش کنن لباسای گرم بپوشانن به اطفال خود به کلانا جوانا از این برف لذت ببره امروز روز نیست که ما تشویش از این کنیم که زندگی چه رقم تیر میشه زندگی را اگه خوبم تیر کنی تیر میشه اگه خرابم تیر کنی زندگی در گذر است ولی کوشش بکنیم از هر لحظه زندگی باید لذت ببریم امروز روز برفباری است از این برفباری باید ما لذت ببریم شاید هفته دیگه برفباری نباشه اما زمستان که خلاص میشه بعد از زمستان این برفباری تا سال آینده اگر قسمت بود زندگی بود هستیم اگر نبود نیستیم ولی باید از این روزش لذت ببریم و یک چیز دیگر هم بخشش باشه ما در آخر باید بگویم از مردم هم خواهش میکنیم که برف خود اگر در کوچه مندازن حداقل تا شوانم یک راهی برای مردم پاک کنه که یک آدم تیربیر میشه که نفت دست پاش نشکنه خصوصا موی سفیده و ری سفیده علمدار نون هغه ذکر روانو نه پاس دینه چاره باندې یو چم واور خطا کړه نو زه وایم که نه څوک چې دا پاس پامون نه واور غورځي هغه ملګری هم لګی دی که نه نو لاندې باید لږ وګورو چې لاندې څوک روان دي زنانه روان دي ماشومان روان دي څوک روان دي این دوغله چم واورې ماله په دې سر خطا کړه پوه شو نه ماشومان سپینګیرې دې ته باید پام به وکړو چې دې سره ونه ګرځي چې بامونه پاکوي او ځوانان چې تېرېږي دا خو په دې کې خوند ده چې برف پکې واچوي همداسې ده که نه بام واوره اکثر لږ خاوره ماوره ورسره وي که نه مکمل وختانه غونډه تخیره نه کړي زه خوشحاله اوسېږي ښه دوکانداري ښه کاروبار ولري کوم توکه کومه ټکاله خو به سره نه کړي مخاطره خو به سره نه چې لیدونکو ته وړاندې کړي ولا توک هم ډېره شته او خطر هم شته خو اوس یې نشته اوس څه به وکړو تاسو داسې ما غافلګیر به وشم زه غافلګیر شته مو نمیتونم دیگه خبرې وکړم کتابچه کې لیکلو کتابچه کور کې ده کتابچه اوس نه کتابچه په دغه ځای کې ده خو اوس یې صفا شوی ده زه مننه کور ودان خوشحاله اوسېږي علمدار صاحب راسره و خبرې ټوکه ټکالې وکړه څنګه دا چې ځینې پیغامونه وړاندې کړو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی کتونکو په دې هیله چې د واور لپاره ځانګړې شي خپرونه په کابل ولایت کې تاسو د خوا ورګرځېدلې اوسېږي زه سراجالدین پژواک او په څنګ کې زما خوږ ملګری انجینر صاحب باشي درسره و په واوره باندې ویشتل مشتل هم وکړه همدارنګه راوله خپرونه تاسو ریکارډ کړه باسط صاحب تا نه مننه انجینر باسط ثابت صاحب ما سره ډېر اوږد نوم دی هغه ملګری زما کلک ملګری یو خو ملګري که نه هغه ملګري کې بیا کلک ملګري لکه تیږه نو دا راسره و واوره کې یخني ګرمي ورسره تېره کړه او خپرونه پای ته رسېږي بیا چې زه سراجالدین پژواک او د کیمرې برخه کې الهام مدیر هم ملتیا کوي په لایزال رب وسپارم ښې چارې ښه وخت د الله په امان
میشه.